مسله غټه دا وه چې تبوک سفر ډېر زیات اوږد و، نو هر یو انسان دپاره کم از کم 2 اوښان پکار وو، 2 سورلی پکار، یو د دې دپاره چې دی پې سپرلي وکړي، مفسرینو حضراتو لیکلي، او بل دا چې ده له سامان هم پکار و، ځکه دا خو د 20 ورځو سفر و، نو دی به څه خوري څکي نه، 20 ورځو راشن چې ته په شا خو نه شې وړی، دا غټه مسله وه. د نبي علیه صلات وسلام مبارک دا بوج په بل صحابي نه ورچو چې دا ته په خپل سر باندې ولغون چې چا په خپل سر اغستی شو بس هغوی واغست. دا کم صحابه کرام چې واپس کېده الله جل شانه دې ته وفرمیل تاسو مه خفه کېږئ، خیر دی، تاسو مه خفه کېږئ، تاسو باندې تکلیف نشته، هېڅ حرج نشته په تاسو، هېڅ ګناه نشته په تاسو، تاسو واپس چې کښېنئ په کور کې هېڅ نقصان، ځکه تاسو مخلص یې، په خپل کارونو کې په خپلو قدمونو کې مخلص یې، راغلي په اخلاص باندې، سره سره شته نه بس کمزوري یې، خیر دی. الله جل شانه داسې قانون مقرر نه کو چې دا یو زه په بل باندې بوج کم، ځکه په چا باندې بوج جوړېدل دا هم په شریعت کې نامناسبه حرکت څه دی. نو یاد ساتئ ځان سره یو خبره، که چېرته په سفر باندې ځې، که چېرته په تبلیغ باندې ځې، که چېرته په حج او په عمره باندې ځې، که چېرته په یو معمولي شان وړوکي سفر ولې نه ځئ، د مسلمان شان نه چې هغه په بل مسلمان باندې بوج جوړ شي، یاد سات، دا د مسلمان شان نه، ځکه دلته الله جل شانه فرمایل دې ته اجازت ته جهاد له دې نه ځي، خو دا کم مالدار صحابه دي نو په دې باندې هم څه ګناه نشته، که دې خیال ساتي که نه ساتي په دې وخت، ځکه ولې، ځکه د سفر دا سفر دا زندګۍ داسې حالت دی چې دا ځان له یو مستقل عذاب دی. نبي علیه صلات وسلام فرمایل السفر قطعة من العذاب، دا سفر دا خو د عذاب یو ټوکړه ده، دا خو یو لوی مصیبت دی، پوهېږئ په دې باندې السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. نبي علیه السلام فرمایل دا سفر دا خو ځان له د عذاب یو ټوکړه ده، ځکه دا انسان د خوراک ته هم نه پرېږدي، د اسکاک نه هم نه پرېږدي، آرام ته هم نه پرېږدي، هر څیز ډسټرب شي د انسان. بیا نبي علیه السلام فرمایل تاسو کې چې یو سړی سفر لاړ شي خپل حاجت پوره کړي، زر دی واپس خپل کور ته راځي، ځکه دا عذاب دی، زر واپس راځي. دا چې یو انسان هغه په داسې مصیبت کې چې هغه د سفر مصیبت دی، هغه د سفر تکلیف دی، هغه د سفر امتحان دی، په دې امتحان کې هغه اخته یو ته پې بل بوج هم ور واچوي، شریعت داسې زونه نه خوښ، ځکه شریعت داسې ونه کړی، دا غریبانان صحابه دي دا د دې مالدارو دې سټ ته ور واچوه که نو داسې ونه کړه نبي علیه صلات وسلام، داسې ونه کړه الله جل شانه، بلکې الټا الله جل شانه داسې وفرمیل چې نه، د دین اسلام مزاج دا دی چې یو انسان به بل انسان باندې بوجه نه جوړي، روغه خبر، دا د زندګۍ اصول دي، دا د انسانیت معاشرت، انساني معاشرت، دا انساني طبیعت دی، دا انساني فطرت دی چې دی به چېرته هم ځان په بل باندې بوج کوي نه، ګوره یاد ساتئ، بوج نه، بالکل دا بالکل نه ښایي د انسان. ځینې خلک داسې هغه چې تا سره کله په سفر باندې لاړ شي د هغه مطلب دی چې په سفر کې ټوله خرچه ته کوه، په سفر کې ټوله خرچه ته کوه، او که هوټل ته سره لاړ شي بس د هغه مطلب دی چې ټوله خرچه په هوټل کې هغه ته کوه، چې تبلیغ له لاړ شي نو ځان سره سنۍ راغستي، بیا بل ته وایي یاره د بسترې نه دې نیمه راکړه، د پیسو نه دې نیمې راکړه، داسې قسم خو په نمونو خلک دي که نه، یو خو نه دی، کم به دغه خبره په نقشه کومه.